پاکستان کې به 20 تاریخ خلک خپل کوټو ته خېجو په کوټو باندې به د شپې په 9 بجې باندې اذانونه کوي یار دې اذانونه به ولیکي او بل مشن نور څه ته وایي ښه مشن نور په باره کې مکمل معلومات در کوم څنګه چې تاسو ته پته ده پاکستان عوام چې دی نو ډېر زیات خفه دی دا د دې حکومت نه خفه دی دا د دې سرکاري ادارو نه خفه دی او موږ ته ریلیف نه میلاویږي وایي زموږ سره زیاتی کېږي نو دوی چې دی نو یو میشن شروع کړو چې هغه میشن له چې دی نو یو نوم کېښودو چې میشن نور دې میشن نور وایي څه ته د دې اصل مقصد څه دی ملګرو دا میشن نور دې ته وایي که نه دوی وایي که نه وایي چې موږ به خپله فیصله الله رب العزت ته وړاندې کوو وایي زموږ دا فیصله به الله رب العزت اوس کوي که نه وایي موږ به د شپې 9 بجې چې دی نو موږ به کوټو ته خېجو په کوټو باندې به اذانونه کوو دا اذان چې دی د ماسخوتن نه اذان نه وروسته به اذان کېږي اول له ماسخوتن اذان به وشي په 8 بجې باندې دوی به په 9 بجې باندې اذان کړی کېږي په چې څومره خلک وي که نه د پاکستان چې څومره عوام وي دا به په خپلو کوټو باندې چې دی نو کوټو ته راوځي په خپلو کوټو باندې به اذان کړی کېږي وایي موږ به چې دی نو د خپله فیصله الله رب العزت ته وړاندې کوو وایي زموږ سره په پاکستان کې زیاتی کېږي د عوام چې دی نو د دې حکومت نه ډېر زیات خفه دی او عوام وایي که نه چې د سرکاري چې څومره ادارې دي د دوی نه خفه دی وایي موږ به خپله فیصله الله رب العزت ته وړاندې کوو چې الله رب العزت زموږ فیصله الله وکړي په دې باره کې تاسو څه وایي چې آیا تاسو په دې میشن کې چې دی نو حصہ اخلي او کنه اخلي آیا دا خدای او کنه د ملګرو په دې باره کې به تاسو څه وایي کنه تاسو به هم حیران شئ کنه چې آیا دا میشن به کامیاب شي او کامیاب نشي ځکه چې الله رب العزت خپل فیصله وړاندې کولې چې څومره د پاکستان عوام دی نو هغه به چې د الله رب العزت خپل فیصله وړاندې کوي میشن نور دې ته وایي آیا په دې باره کې تاسو وایي خو کمنټ وکړئ او دا ویډیو ضرور شیر کړئ ښه څومره کسان پکې حصہ اخلي نو پکاره چې واخلي پکې تاسو هم چې د دې حکومت نه خپای تاسو هم د دې سرکاري ادارو نه خپای نو کمنټ به ضرور کوئ ملګرو آیا چې په دې باره کې تاسو وایي خو کمنټ وکړئ